د نن ورځې د پیل څو ډیر مهم او تازه خبرونه په افغانستان سیمه او نړۍ کې څه روان دي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ایستنې پر دوام د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د وري پر 28مه له پاکستان څخه 928 او له ایران څخه 144 افغاني کډوالې کورنۍ وایستل شوې او افغانستان ته ستنې شوي دي. پاکستان د ننګرهار د تورخم له پرزي لارې 625 او د کندهار د سپین بولدک له پرزي لارې 303 او همدارنګه ایران د هرات د اسلام کلا له لارې 144 افغاني کډوالې کورنۍ ایستلې دي. باختر رسنۍ وایي 2115 ستنو شوو کډوالو ته د افغانستان سیم کارتونه ویشل شوي او د کډوالو نړیوالې ټولنې په مرسته 946 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. د پروان لپاره د اسلامي امارت د واکمنۍ امنیه قومندان یوې غونډې ته د وینا پر مهال وایي تر هغو چې له ځان څخه ځناور جوړ نه کړي بهرانیان در څخه نه خوشحالیږي. ضیاء الرحمن خالد ټوپک پر اوږه پر دریځ د غونډې ګډونوالو ته د وینا پر مهال په هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د کابل د شاه شهید په لومړۍ لار کې له استاد عبدالحق بیداد علي لیسې څخه ویډیو خپره شوې. پکې لیدل کیږي چې زده کوونکي د اسلامي امارت د واکمنۍ لخوا د نوې غوره شوې جامې د نه مراعاتولو له وجې په لختو وهل کیږي او ورسره شدید فزیکي چلند کیږي. د همدې لوړ ښوونځي یو زده کوونکي د نوموړي ښوونیز بنسټ د ورځني حالت په اړه ویلي د یادې واکمنۍ لخوا ټاکل شوی مدیر یوازې د جنگي مخینې له امله امتیاز اخلي او تل له خپل ټوپک او چانټې سره یوځای ادارې ته حاضریږي. نوموړی زده کوونکی وایي د ښوونځي وضعیت تل جنګي وي او د مدیر ملګري هم له وسلو او مهماتو سره تګ راتګ کوي. له ښوونکو سره هم خورا بد چلند کیږي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.